الله الرحمن الرحیم. دا ټاپک دی مسلم ساینټسټ کې یو بل ساینټسټ دی بو علي سینا. بو علي سینا پیدا شوی په 980 AD کې 980 AD کې. دی په بخارا کې پیدا شوی. بخارا چې دی دا په عراق کې یو ځای دی او د په میډیسن کې ډېر زیات کار کړی و. په میډیسن کې ډېر سپیشلیسټ و. مخکې په میډیسن کې داسې زیات کار کېدو چې زیاتره میډیسن چې دی هغه د بوټو نه تیارېږي. نو زیاتره ساینټسټو فوکس چې و نو هغه په پلانټس باندې و او دې نه علاوه د په اسټرانومي کې کار کړی و. د ماهر فلکیاتو د سیارو سپوږمۍ ستوري وغیره دې باره کې خپله نظریه وه او هغه وختاً په وختاً چې د خلکو ته وی. او د اسټرانومي علاوه د بو علي سینا چې پیژندل کېږي د ده چې کوم رول دی چې خلک پیژني نو دی د هغې میډیسن د وجې نه چې دی خلک پیژني ځکه چې د میډیسن کې ډېر زیات کار کړی و او د هغې نه علاوه د په آی باندې زیات کار کړی. د آی چې کوم ډیزیز دي هغه ډیزیز چې د خلکو ته رامخکې کړي و چې کوم ډیزیز دی د آی بیا د هغې چې کوم ټریټمنټ دی هغه څنګه کېږي نو هغه د خلکو ته ویلي او د تقریبا په 130 ډیزیز باندې چې دی کار کړی او د چې دی یو کتاب لیکل دی القانون فی الطب. القانون فی الطب چې دی نو هغه د آی باره کې دی او د آی د ډیزیز په باره کې دی. نو ملګرو نن سبا چې موږ څه اینو د کوم څیزونو چې موږ ته فایده ده نو دا د هغې مسلم ساینټسټو کرامات دي او د هغو کوم کانټریبیوشن چې دي د هغو خدمات دي. د هغو خدماتو د وجې نه نن چې دی موږ ته سهولیات دي او که یو سړی وایي چې دا کار چې د انګریزانو کړلی نو هغه به غلطه دی. دا انګریزانو نه دی کړی، دا مسلمانانو کړلی او د هغې مسلمانانو په آخر کې بیا داسې چل وشو هغو خپل کار پرېښودو. چې کله هغو خپل کار پرېښودو نو دا کار چې دی بیا دغه انګریزانو ته پاتې شو او موږ چې یهودیان وایو یا عیسایان ورته وایو نو دا کار بیا هغو ته پاتې شو. دوی پکې چې دی مخکې لاړو. نو څونه کار چې دی تاسو وینئ که تاسو په دې خپل روزمره ژوند کې په خپلو کمرو کې یا په خپلو کورونو کې تاسو کوم ناست یئ تاسو کوم سهولیت تاسو نه تاسو بلب نه تاسو پنکۍ نه تاسو لایټ نه یا تاسو سولر پینل نه تاسو کمپیوټر نه دا ټول علم اول بسر چې دی د مسلمانانو نه بعد چې دی د انګریزانو ته چې دی پاتې شوی دی او دا یو څو ساینټسټ دي د کلاس 9 په دې بیالوجي کې چې دي نو دوی ډېر زیات بهترین کار کړی او دا کار د وجې نه چې دی نو د دوی نومونه چې دي هغه هم نن ژوندي دي. لکه 980 AD ته ګوره او نن سبا چې دی 2019 دی نو که فرض کړه دوی دا کار نه وی کړی یو فایدهمند کار دوی نه وی کړی نن سبا چې دوی به چا نه پېژني. د ساینټسټ ته یو پیر بیا وایم چې بو علي سینا چې دی په 980 AD کې پیدا شو. دی په بخارا کې پیدا شو په عراق کې او دی په میډیسن کې سپیشلیسټ و. د میډیسن نه علاوه د په اسټرانومي کې ډېر زیات کار کړلی او د ټول نه غټ کار چې دی هغه د په آی باندې کړلی. د آی چې کوم ډیزیز دي په هغه ډیزیز باندې بیا د هغې په ټریټمنټ باندې کار کړلی دی. یو کتاب لیکل دی القانون فی الطب او القانون فی الطب کې د آی ډیزیز او بیا د هغې ټریټمنټ او د هغې فنکشن باره کې چې دی دا خبرې کړلې. نو ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي دا لیکچر نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ. په کمنټ کې ماته ضرور ولیکئ. د بلې ویډیو سره بیا میلاو شو. تھینک یو. ډېره مننه.